که د خوړو په هر معینه ماده کې اسراف وسي د قسم قسم مریضیو سبب ګرځي. په خوړو کې دریم قسم اسراف هغه دی چې مرکزه غذاوي ډېر خوړل کیږي، مثلا د پروتیني غذاو ډېر خوړل لکه هګۍ، غوښې، ماهیان، پنیر، مرغان، دا هم د یوه بله طرفه و جسم ته ضرر پېښوي، ځکه جسم داسې مختلفو خوړو ته ضرورت لري چې کافي اندازه الیاف او سیلولوزي مواد ولري لکه میوې او سبزیجات. دا د پاره ده چې په بدن کې قبضیت نشي پیدا، هغه قبضیت چې په جسم کې د حموضت یا تریوالي سبب ګرځي. ځکه د براز یوه حصه یا کتله که د یو څه مودې دپاره په کلمو کې پاته سي، نو جسم د براز د دغه پاته حصې څخه ځینې هغه زهري او تروه مواد چې پکښې موجود دي زبېښي. محترمو اوریدونکو، الله جل جلاله په دغه تلاوت سوي آیات شریف کې موږ په خوړلو او چښلو سره امر کړي یو او فرمایي کلو واشربو، او بیا مو په دغه خوړلو او چښلو کې د اسراف څخه هم منع کوي او فرمایي ولا تسرفو. نو په خوړلو او چښلو سره د ژوند او د بدن د ساتلو دپاره امر یو، دپاره د دې چې زموږ بدنونه او د هغه خلایاوي هغه مصرف سوي انرژي او طاقت چې د کار په وخت کې مصرفوي بیرته لاسته راوړي، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة البقره په 188 نمبر آیات کې هم فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. یعنی ای خلقو د ځینو هغه شیانو څخه چې په مځکه کې دي خوراک کوئ په دې شرط چې حلال، پاک او بې شبهې وي، او د شیطان پیروي مه کوئ، بېشکه چې دغه شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی. دلته هم انسان د دوی د صحت په خاطر په خوړلو سره امر کړسو، او بیا هم د بشر د مصلحت په خاطر د حرام او مضر شیانو څخه منع وسوه. همدارنګه رب عز وجل د سورة المؤمنون په 51 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یعنی ای رسولانو د طیباتو پاکو خوړو څخه خوراک کوئ او ښه عملونه کوئ. ورونو د ټولو انبیاء علیهم السلام په دین کې و ټول بشر ته دغه یو حکم دی چې پاک، حلال او صحیح خواړه خورئ او نیک کارونه کوئ، بېشکه چې زه پر ټولو هغه کارو چې تاسې کوئ عالم او خبر یم. په اسلام کې د ښځو دپاره د مخ او زینت د پټولو سر. محترم ورونو، چې یوه ښځه لږ مخ او په پیشن کې د خپله کوره څخه د باندې وځي، د دې سره د فتنې او خطایسلو شیطانان ملګري او یو ځای وي چې په د باندې کې د ټولو نرانو پر ژوند بد او منفي تاثیر اچوي. او دا هم فرق نه لري چې دغه نر د کور او د واده خاوند دی که مجرد او بې واده دی. اوله د واده خاوند، د واده پر خاوند د پردۍ ښځې لیدل خامخا تاثیر کوي، خاصتا که دغه ښځه بیا ښایسته، جذابه او فتنهګره هم وي، او د ده ښځه یو اندازه بدرنګه یا د اخلاقو د خوا کمزوره وي، ځکه انسان د عواطفو یوه مجموعه ده او هیڅوک دا قدرت نه لري چې د بل چا اعصاب دي کنټرول کړي، چې دغه د فتنې منظر دي تاثیر پر ونه کړي. د دغه تاثیر په خاطر د واده د خاوند و مخ ته دوې لارې دي. اول، یا به د خپلې ښځې څخه بد راځي، د ده او د ده د ښځې په مابین کې به ژوند ترخیږي و هغې ته به د نفرت په سترګه ګوري، بې له بدو او د خوابدۍ د خبرو څخه به نورې خبرې نور سره کوي. فکر او چرت به د هغه ښایسته، جذابې، فاتنې او فتنهګرې ښځې سره وي. دوهمه لار دا ده چې دغه د واده خاوند به خپله ښځه طلاقوي
چې د هغه شایسته او جذابې ښځې سره واده وکړي چې دغه دواړه کاره د ضرر څخه خالي نه دي، او هغه مجرد نر چې و دغه جذابې او شایستې ښځې ته ګوري د هغه و مخ ته هم دوې لارې دي چې دلته هم دغه دواړې لارې د ضرر او فساد څخه خالي نه دي. اول، یا به د خپل ځان څخه اسلامي او اخلاقي قیزه ایسته کوي، د خپل نفس شهواني غریزې به مړوي او داسې به کیږي لکه بې بندوباره حیوان، نه به دین لري نه اخلاق. دوهمه لار دا ده چې د خپل نفس سره به مقاومت کوي، خپلې غریزې به تر فشار لاندې راولي، کښېکاږي به چې په دې صورت کې د اعصابو په توتر او د زړه په پریشانیو اخته کیږي چې دا کار بیا د دغه ځوان د ضعف او مریضیو سبب ګرځي، او په دغه دواړو صورتو کې د ځوان دپاره ضرر واضح او روښانه دی. نو ځکه د همدغه فساد او ضرر د مخنیوي دپاره پر مسلمانې ښځې حجاب فرض او لازم سو، او خپل زینت به و پردیو خلقو ته نه ورښکاره کوي. نو که عموما د مسلمانانو ښځې په اسلامي او قرآني احکامو عمل وکړي او بې له خپلو محرمو کسانو نور پردي خلق دا او د دې زینت ونه ویني، نو څه پیښیږي؟ جواب: د ټولو افرادو او ټولنې دپاره خیر، د صحت او عافیت، خوشحالي او رضایت ژوند منځته راځي. هغه داسې ورونو، تاسې ته معلومه ده چې د یو ځوان نر دپاره په متوسط ډول د محرمو ښځو عدد د 10 ښځو په شاوخوا کې وي. یعنې د یو ځوان دپاره هغه ښځې چې د ده سره یې نکاح ناروا او ده ته یې د مخ لسېده روا دي په متوسط ډول سره تر 10 نه زیاتېږي چې هغه مور، خور، ورېره او خورزه دي. نو که دغه ځوان د یوې ښځې سره واده وکړي او ده بې له دغه خپلو اقرباو نورې ښځې نه لیدلې وي او نه یې ویني، حتما دغه د ده ښځه د ده د اقرباو په جمله کې که د اعلی درجې څخه نه وي د ادنا څخه به هم نه وي، نو د ده دپاره دغه خپله ښځه هم ښایسته ده هم جذابه او په پوره قناعت او خوښۍ د هغې سره ژوند تېروي. او که داسې نه وي، کوڅه او بازار، دفتر او د کار ځای په پیشیني لوڅو او فتنهګرو ښځو ډک وي او دغه ځوان هغه ویني او ورسره په تماس کې وي، دغه د ده ښځه که څه هم ښایسته وي خو د بازار تر ټولو ښځو نسي ښایسته کېدلی، بلکې د هغو سره شیطان هم ملګری وي. نو خود د ده پر میلاتو چفه اثر اچوي او د ده کورنۍ ژوند د شخړو او جګړو ډک شي، خاصتا که په دکان، دفتر او بازار کې یوې ښځې رضایت هم ورښکاره کړي وي. ورونو، دا معنا نه لري چې د اسلامي احکامو سر او مصلحت فقط همدغه دی چې زه یا بل څوک یې بیانوي. د هغو فواید او مصلحتونه نور هم ډیر او بې اندازې دي، خدا فقط هغه یو طبي یا اجتماعي اړخونه دي چې زموږ ناقص عقل او فکر وررسیږي. محترم ورونو، څرنګه چې موږ په اوله پته کې دا وعده کړې وه چې د عدوې یا سرایت په موضوع کې به بیا خبرې وکړو، نو اوس به هغه د عدوې یا سرایت و موضوع ته راسو. شیخ عبدالمجید زندانی وایي ما و نوموړي ډاکټر ته وویل یا دکتور عدوه یا سرایت څه شي دي؟ ورونو، کوم وخت چې موږ وایو فلانی مرض ساري دی، یعنی د یو نفر څخه و بل نفر ته نقل کیږي. راسي چې په دغه باره کې د اوسني طب او اسلام نظر، یا په بل عبارت د اوسني طب او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقوال واو. د عدوې لفظي ترجمه یعنی د مریض څخه و جوړ ته د مرض نقلیده. نو شیخ عبدالمجید په دغه باره کې د نوموړي ډاکټر څخه پوښتنه کوي چې عدوه یا د مرض نقل کېده څه شي او څنګه دي؟ ډاکټر وویل عدوه یا سرایت
اوس د دغه الفاظو مفهوم زموږ سره تغیر کړی دی. هو په پخوا کې زموږ سره یو کلاسیکي یا تقلیدي مفهوم موجود و چې د هغه پر اساس به موږ ویل چې د یوه مریض څخه وجوړ ته مرض نقل کیږي، خو دغه تقلیدي مفهوم نه صحیح و بلکې غیر مناسب و. ما ویل څنګه غیر مناسب و؟ آیا و خلقو ته مرضونه په عدوه یا سرایت سره نور نقل کیږي؟ ډاکټر ویل یا په عدوه سره یا، بلکې د مریض سره کښېنستل فقط د مرض دپاره موقع مساعدوي، خو د مرض سبب نه ګرځي، چې دا نو د مرض دپاره نوی طبي مفهوم سو. پخوانی تقلیدي مفهوم خو هغه و چې مرض په عدوه یا انتقال سره پیښیږي. محترم شیخ عبدالمجید وای ډاکټر محمد علي البار جزاه الله الخير په دغه باره کې ډېر شایسته بحث او بیان لري، کم چې په اسلام آباد کې د مؤتمر العالمي الاول فی الاعجاز العلمي للقرآن والسنه په نامه سره جوړ شوی و. دغه بحث وړاندې او تقدیم کړي. ډاکټر محمد علي البار وای مرض یا د مرض میکروب ګای وختي د مریض څخه وجوړ ته نقل کیږي، خو هغه جوړ نه مریضوي، او ګای وختي د جوړ څخه و بل جوړ ته نقلیږي، هغه هم نه مریضوي، او ګای وختي د جوړ څخه و بل جوړ ته نقلیږي او هغه بل جوړ مریض کی. اول نفر جوړ دی، د هغه څخه و دوهم جوړ ته میکروب ورنقل شي، دوهم په مریض شي، او ګای وخت د مریض څخه و جوړ ته میکروب ورنقل شي، خو د هغه جوړ دپاره د هغه مرض په مقابل کې دفاعي قوت او مقاومت پیدا کړي، یعنی واکسین شي، د وزارت صحیه وظیفه اجرا کړي. ځکه دغه انسان ته دغه میکروب په لږ اندازه او ضعیفه شکل سره ورداخل شي، هلته د ده بدن یا هغه دفاعي قوت د دغه میکروب په مقابل کې د ضد یا انټیبیوټیک په جوړولو شروع وکړي، نو دغه کار یا عملیه د ده د صحت او امان سبب وګرځي. او ګای وختي یو جوړ انسان چې دغه میکروب د ده په بدن کې موجود وي و یو بل جوړ انسان ته ورنقل کړي، پر هغه هم تاثیر ونه کړي، و دوهم جوړ ته یې ورنقل کړي، پر هغه هم تاثیر ونه کړي، دغسې و درېیم څلورم پنځم اتم او نهم ته بې تاثیره ورنقل شي، خو لسم ته په داسې شکل سره ورنقل شي چې هغه مریض کړي. دلته نو جوړ د جوړ څخه په مرض اخته شي، نه د ناجوړه څخه. مرض د جوړ څخه ورنقل شو، نه د ناجوړ څخه. او ګای وخت دغه مرض د یو چا څخه و بل چا ته ورنقل شي، خو په هغه کې فقط تبه یا ټوخی یا بل داسې شی پیدا کړي چې د مرض پر وجود دلالت کوي، او پس له څه مودې څخه بیرته جسم پر دغه مرض غالب شي، او دغه اعراض کم او بیا ورک شي، مریض جوړ شي. نو د دغه بحث څخه دا معلومه شوه چې مرض د عدوې یا سرایت په سبب نه وي، بلکې عدوه ګای وختي بیرته جسم پر دغه مرض غالب شي، بلکې عدوه ګای وختي په انسان کې د صحت سبب وګرځي، ګای وختي د مریض سره ناسته ولاړه او ګډ ژوند کول هیڅ نه کې پکښې پیښ، ګای وختي د مریضۍ سپک اثرات پیدا کړي، او ګای وختي په خپله د هغه مرض سبب وګرځي. نو دا ثابته شوه چې مرض د عدوې په سبب نه دی، عدوه فقط دا فرصت تهیه کوي چې انسان دی په هغه مرض سره اخته شي، نه نور، مګر په خپله مریضي ګای د جوړ څخه و بل جوړ ته ورنقل شي، ګای د مریض څخه و جوړ ته ورنقل شي، ګای په خپله په ابتدایي شکل سره پیښه شي چې نه د مریض څخه رانقل شوي وي نه د جوړ څخه، بلکې د هوا څخه راشي. اوس نو عرب او نورو خلقو په پخوانیو زمانو کې او بیا تر هغه وروسته تر 19 قرن پورې دا ویل چې عدوه د مرض سبب دی. حتی دغه عقیده ډېره مشهوره شوه. عام او خاص خلقو به دا ویل چې د مریض سره په تماس یا ګډه ګزاره مرض نقلیږي او پیښیږي، مګر د علم طب نوې څېړنه او نوې مفهوم وایي
عدوه د مرض د پاره فرصه برابروي خو په خپله د مرض سبب نه ګرځي. نو که موږ وغواړو چې د دغه عدوې په متعلق د طبي معلوماتو خلاصه بیان کړو نو به څه ووایو؟ داسې وایو چې عدوه د مرض د پاره فرصه برابروي. نو ځکه پر موږ دا لازمه ده چې د مریض سره د ګډ ژوند څخه اجتناب او پرهیز وکړو. او دا هم وایو چې مرض د عدوې په سبب سره نه واقع کیږي بلکې د مرض د واقع کېدو د پاره ډېر اسباب شته چې د هغو د جملې څخه ګای وخت مرض په خپله مستقیما پیښیږي او ګای وخت د جوړ څخه وچاته ورنقل شي او ګای وخت د مریض څخه ورنقل شي. اوس نو ښه متوجه شئ چې آیا موږ دغه ټول موضوعات او د مرض د نقلېدو اشکال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې نسو پیدا کولای بلکې پیدا کولای او عینا دغسې احادیث موجود دي چې و دغه احادیثو ته تر دغه طبي معلوماتو د مخه ضد او نقیض بلکې مشکل احادیث ویل کېده. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد رواه البخاري. ورونو اول به د حدیث شریف ترجمه وکړو او بیا به خپل مقصد ځینې بیان کړو. د جاهلیت په وختو کې په عربو کې پیری باطلي او بېځایه عقیدې او کارونه موجود وو چې د هغو د جملې څخه یوه دا عقیده وه که یو جوړ انسان یا حیوان د مریض انسان یا حیوان سره ګډ ژوند او تماس ولري هغه جوړ انسان یا حیوان هم خامخا مرض کیږي یا په هغه مرض اخته کیږي چې و دغه ته په عربي کې عدوه ویل کیږي. او د عربو یوه بله باطله عقیده دا وه کم وخت چې به دوی په سفر تله نو به یو مرغه په هوا ایله کړي که به دغه مرغه راسته طرف ته ولاړي دا سفر به د ځان دپاره ښه او خیر باله نو بیا په هغه سفر شروع وکړه او که به دغه مرغه چپه طرف ته ولاړي دغه سفر یې بد او شر باله هغه سفر به پرېښاوه چې د دوی و دغه کار ته طیره ویل کېده. او د عربو یوه بله باطله عقیده دا وه چې دوی به ویل کم وخت چې انسان مړ سي د هغه هډوکي خاورې سي د دغه هډوکو څخه یې مرغه جوړیږي چې دغه کار یې هامه باله. او د عربو یو بل د جهالت کار دا و الله عز وجل 4 میاشتې حرامې ګرځولې وې چې په دغو 4 میاشتو کې جنگ او یو پر بل تجاوز منع او حرام چې دا 4 میاشتې رجب ذوالقعده ذوالحجه او محرم دي. څرنګه چې د عربو ژوند او کاروبار چور او چپاول و د رجب میاشت چې یوازې وه د جنګو او چور څخه صبر کولای شوی مګر دغه نورې 3 میاشتې سره پرلپسې وې او دوی ته 3 میاشتې پرلپسې د جنگ او چور څخه ځان ساتل مشکل و. نو به څه کول؟ د محرم میاشت به حلاله وګرځول جنگ او چور به ټول پکښې روا وه خو د محرم د میاشتې په عوض کې به د سفر میاشت حرامه وګرځول چې دغه کار ته یې سفر ویل کېده. او داسې نورې باطلې عقیدې او بېځایه کارونه یې درلود چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی فاسدې عقیدې او بېځایه کارونه په مختلفو احادیثو او مختلفو وختو کې باطل او رد کړي دي. او په دغه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر نه عدوسته نه طیرسته نه هامسته نه سفر. خو په دې حدیث شریف کې زموږ بحث او څېړنه یوازې د عدوې په متعلق ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د ناجوړ څخه و جوړ ته د مرض نقلېده نشته. او دغه حدیث شریف په آخر کې فرمایي وفر من المجذوم کما تفر من الاسد یعنی د مجذوم څخه داسې تښته لکه د زمري څخه چې تښتې. مجذوم هغه څوک دی چې د جذام په مرض اخته وي او جذام یو ساری مرض دی. عجبه ده. آخر د حدیث مو د مجذوم سره د ګډ ژوند او اختلاط څخه منع کوي او اول د حدیث وایي لا عدوه یعنی یو د بل وبل ته د مرض نقلېده نشته. او هلته یو بل صحیح حدیث شریف دی
چې امام مسلم یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یورد ممرض علی مصح، یعنی مریض دی د جوړ سړي سره اختلاط نه کوي. او یو بل هغه حدیث شریف چې موږ د مخه اورېدلی دی او وامو اورېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که مو په یوه مځکه کې د طاعون واورېده و هغې مځکې ته مور دی. اوس نو پس له اورېدلو څخه د دغه احادیثو تاسې زما سره نه یاست موافق چې د مرض او مریضۍ د قانون دپاره هغه دقیق او عمیق وصف هغه دی چې د نبی امی صلی الله علیه و آله وسلم پر ژبه جاری کیږي او فرمایي چې د مریضانو سره اختلاط مه کوئ، ځکه په دغه اختلاط کې د مرض دپاره فرصت تهیه کیږي، مګر په خپله مریضي د عدوې په خاطر نه ده. او دغه مقصد او معنا په ډېر ښکاره ډول سره په هغه حدیث شریف کې معلومیږي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لا عدو ولا هامه. یو صحرایي عرب ولاړ سو ویل یا رسول الله دا ولی او څه سبب دی؟ هغه اوښان داسې وي لکه اوسۍ په ریګو کې، خو یو پمن اوښ چې ورسره یو ځای سي ټوله پمن سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه اول چا پمن کړي ورونو. مرض او د مرض پیښېدل ځان ته بل قانون لري او ډاکټران د مرض د سبب څېړنه کوي، ځکه کم وخت چې یو میکروب راسي او په بدن پورې وموښي ګای وخت مرض پیښ کړي، ګای وخت د واکسین وظیفه اجرا کړي د بدن دپاره وقایه سي، او ګای وخت هیڅ هم نسي پیښ. نو دغه ګای وخت چې میکروب و بدن ته راسي د مریضۍ د پیښېدو سبب څه وي؟ تر اوسه پورې خو طبي او علمي څېړنې وایي د دغه سوال جواب د هغه ډیرو پیچلو مسایلو څخه دی. د مرض د پیښېدلو دپاره خورا ډېر زیات عوامل او اسباب شته چې ډېر یې تر اوسه مجهول او نامعلوم دي. ورونو اوس نو موږ د دغه بحث په اورېدلو سره آیا په دغه قانون پوه سو؟ دغه سر او حالات را معلوم سو؟ سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نبی امی 1400 کاله د مخه د مرض او مریضۍ دغه اوصاف بیانوي او د هغه کائناتو چې په سترګو نه لیدل کیږي حالات بیانوي او د هغه حالاتو په باره کې خبرې کوي چې دغه پټ کائنات د هغو سبب ګرځي. دا هغه کائنات دي چې بشر په خپل ټول علم سره فقط دغه اوس په 18 قرن کې وپېژندل. حال دا چې دغه میکروبونه پر موږ شاوخوا راګرځېدلي دي، په هوا کې موجود دي، په خوړو کې موجود دي، په چښلو کې موجود دي. ځینې یې مضر دي، ځینې یې ګټور دي، ځینې یې زموږ په بدنو پورې مشت. ورونو قرآن کریم د الله عز وجل کلام معجز کتاب دی، هیڅ بشر نسی کولای چې د هغه مثل جوړ کړي. قرآن مجید د یوه طرفه نه بلکې د هر اړخه معجز او بې مثاله دی. د لفظ په لحاظ معجز دی، د معنا په لحاظ معجز دی، د تشریع او قانون په لحاظ معجز دی، د تاریخ د لحاظ معجز دی، د غیب د اخبارو د لحاظ معجز دی، او بل د حفظ او ساتنې په خاطر معجز دی. الله عز وجل یې د ساتنې ذمه اخیستې ده. هیڅ بشر نسی کولای چې په هغه کې تغییر او تبدیل راولي. او داسې نور اعجازونه پکښې موجود دي چې یو د هغو څخه عددي یا د حساب اعجاز دی چې زه دلته فقط هغه د عدد اعجاز بیانوم. نو تاسې پوهیږئ چې قرآن مجید په 23 کلو کې په مختلفو موضوعاتو، مختلفو اوقاتو او د مختلفو احکامو دپاره را نازل شوی دی، او الله عز وجل په قرآن مجید کې ډېر زیات شیان ذکر کړي دي او علماء کرامو په هغو کې تدقیق کړی دی. هلته یو ډېر عجیب او غریب توافق ولیدي. ویلي ده چې په قرآن مجید کې د دنیا لفظ 115 واره ذکر شوی دی او دغه رنګه په عین عدد 115 واره د آخرت لفظ ذکر شوی دی. دا کم عجیب توافق او توازن دی. په قرآن مجید کې د ملائک لفظ 88 واره ذکر شوی دی او دغه هم عین هغه عدد دی چې شیطان یا شیاطین هم په دغه عدد 88 واره ذکر شوی دی.
او د حیات لفظ یعنی ژوند 145 واره ذکر شوی دی او د غرنګ موت یعنی مرګ هم 145 واره ذکر شوی دی. سبحان الله. دا څوک وو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور وشي چې په دغه دقت سره دې دغه خبرې وکړي. ورونو په قرآن مجید کې د نفع لفظ 50 واره ذکر شوی دی او په عین عدد سره د فساد یا ضرر لفظ 50 واره ذکر شوی دی. دغه رنګ د ناس لفظ 388 واره ذکر شوی دی او د رسول لفظ هم 388 واره ذکر شوی دی. ابلیس 11 واره ذکر شوی دی او د ابلیس څخه پناه غوښتل هم 11 واره ذکر شوی دی. په قرآن مجید کې مصیبت 15 واره ذکر شوی دی. د غرنګ شکر هم 15 واره ذکر شوی دی. آیا دغه ټوله مساوات بلا قصد او اراده دغه یو تصادف او توافق پیښ شو؟ دا غیر ممکنه ده. بیا هم د انفاق لفظ یعنی صدقه او خیرات ورکول 3 واره ذکر شوی دی. په عین حال کې رضا هم 3 واره ذکر شوی ده. د ضالون لفظ یعنی گمراهان 11 واره ذکر شوی دی او د موتا لفظ یعنی مړه هم 11 واره ذکر شوی دی. لکه دا چې وجه ته اشاره وي هر هغه څوک چې گمراه سو په هغه کې ژوند نشته، د مړو په حساب کې دی. او قرآن کریم دا انتباه هم را کوي چې جهاد د اسلام او مسلمانانو سره تړلی دی. په کوم ځای کې چې د مسلمانانو په باره کې بحث او خبرې کوي مسلمین یې 140 واره ذکر کړي دي، جهاد هم په نفس عدد سره 140 واره ذکر کړي دي. نو اے مسلمانانو جهاد فی سبیل الله په قرآن مجید کې 140 واره ذکر شوی دی. محترم ورونو د ذهب لفظ یعنی سره زر 8 واره په قرآن مجید کې ذکر شوی دی. د غرنګه طرف هم په عین عدد 8 واره ذکر شوی دی. نو معنا دا چې زر فساد او سرکشي په وجود راوړي. سحر په قرآن مجید کې 18 واره ذکر شوی دی او په عین عدد 18 واره فتنه ذکر شوی دی. بیا هم په قرآن مجید کې زکات 2 واره ذکر شوی دی، خو بالمقابل برکت او برکات هم په عین عدد 2 واره ذکر شوی دی. آیا دغه توافق بلا قصد او اراده پیښیږي؟ بیا هم په قرآن مجید کې عقل 29 واره ذکر شوی دی او د غرنګ نور په عین عدد 29 واره ذکر شوی دی. بیا هم لسان یا ژبه په قرآن مجید کې 25 واره ذکر شوی ده او د غرنګ موعظه یا نصیحت په مختلفو آیاتو او سورتو کې چې د لسان د لفظ سره هیڅ کله نه جمع شوی او نه یو ځای شوی دی سره له دغه بیا هم موعظه په نفس عدد 25 واره ذکر شوی دی. ورونو د رغبه لفظ په ترجمه یې خوښ درلودل، رجوع او میلان کول دي په قرآن مجید کې 8 واره ذکر شوی دي. د غرنګ د رهبه لفظ چې ترجمه یې بیره ده دا هم 8 واره ذکر شوی دي. هغه چې وایي الایمان بین الخوف والرجاء، نو ایمان د رغبه او رهبه په مابین کې دي، یعنی بیره او امید. او دا دواړه الفاظ په قرآن مجید کې په مساوي او موافق عدد سره ذکر شوی دي. بیا هم په قرآن مجید کې د جهر لفظ یعنی په لوړ آواز 14 واره ذکر شوی دي. د غرنګ علانیه لفظ 14 واره ذکر شوی دي. ورونو شدت یعنی سختی او خواري په قرآن مجید کې 114 واره ذکر شوی ده، خو بالمقابل د صبر لفظ هم په عین عدد 114 واره ذکر شوی دي. بیا هم په قرآن مجید کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم نوم محمد 4 واره ذکر شوی دي او شریعت هم په عین عدد 4 واره ذکر شوی دي. په قرآن مجید کې رجل یعنی سړی 24 واره ذکر شوی دي او مرأه یعنی ښځه هم په عین عدد 24 واره ذکر شوی. همدارنګه د سیئات لفظ یعنی گناهونه یا بدی په قرآن مجید کې 108 واره ذکر شوی دي چې په عین دغه عدد سره 108 واره د صالحات لفظ یعنی نیکی ذکر شوی دي. ورونو په قرآن مجید کې به د علمي اعجاز د لحاظه نور عجایب هم ووینو. هغه دا چې د صلات لفظ په قرآن مجید کې 15 واره ذکر شوی دی او لمونځ هم د ورځې 15 واره فرض کړی دی. په قرآن مجید کې د شهر لفظ یعنی میاشت 12 واره ذکر شوی دی او حال دا چې یو کال هم 12 میاشتې دي. او د یوم لفظ یعنی ورځ
315 واره په قرآن مجید کې ذکر شوی دی. حال دا چې کال هم 315 ورځې دي. سبحان الله، کم کمپیوټر کولای شي چې دغه ښکاره او بین کلام بې له تکلیفه د دغه عظیم کتاب په دغه لوی حجم درته بیان کړي او په هغه کې دې دغه معین تقدیرات موجود وي. آیا دغه ټول اعجاز د رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې نه لیکل دا نه لوستل د طرفه دی؟ حاشا، داسې نه ده، بلکې دا هغه الهي کلام دی چې د روح الامین په واسطه نازل شوی دی. ورونو، په قرآن مجید کې د رحمان لفظ چې رحمت یې په دې دنیا کې پر مسلمانانو او کافرانو دی 50 واره ذکر شوی دی، خو بالمقابل د رحیم لفظ چې رحمت یې په آخرت کې یوازې پر مسلمانانو دی 114 واره ذکر شوی دی چې د رحمان په مقابل کې 2 چنده دی. او همدارنګ د جزا لفظ 114 واره ذکر شوی دی، خو بالمقابل د مغفرت لفظ 240 واره ذکر شوی دی. یعنی بخښنه او مغفرت د جزا ورکولو په مقابل کې 2 چنده دی. ورونو، په قرآن مجید کې د اعجاز آیاتونه خورا ډیر دي چې دا یې د عددي اعجاز فقط یو نمونه وه، که نه هلته په کتابو کې او د علماو سره په صفحو د قرآن مجید عددي اعجاز موجود دی. محترم ورونو، د مخه تر دې چې زموږ بحث و پای ته ورسېږي فتا پر تمامېدو ده، نو پاک رب ته مسپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ان شاء الله تعالی په آینده وخت کې به هم نورې د دغه قسم فتې او د اعجاز القرآن فتې که ژوند باقي و ثبت کم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.